یو خو ماما څه کیسې دي جوړې خیریت دی ماما ستاسو ښه دی په خیر یې خیریت شکر دی دغه ول مال د باراني ورځ را روانې دي په دغه تعطیلانو کې د قبل پروشان ته څه پیغام لري دا د ایران او دغه کار شروع کړی اول سر دا کار چارچا شروع کړی دی یاره چې ډېر مې ونه شنې ډېره وبېتاره یاورې هغه بیا ولې څلور میاشتې کېږي چې راغلی یم ته واشه دغونې څوک تر شا نسته چې زنګ راپسې ووایي ته واشه او دا خو دنیا ننداره کنه بل د دغه قبلې مو کار چې شروع کړی دی د الله هغه پلک جهنم ورته وایي غږې به پکښې دی د هغه شومه کې الله وکړي بیا مې انشاءالله زه خدای ته امید لرم چې بل ځای ولاکه ولاړ شي بیا امین که خدای دې امین کړي پلک یې دوږغ دی چې په هغه کې هغه ادنه دوږغې ځای لري انشاءالله دی به حالت دی دا ته ورته وګوره دا نوم یې چودنان دي اما په باطل کې ایمان خرڅول دي نور هېڅ څه خبره نشته وروره ایمانونه مو هم خرڅ کړه یو مو هم دوې نه کړې شل مو په خدا کې کړي وږي تږي دلته پراته وي دا څلور ورځې کېږي وروره دلته پراته وي دغه اوس د اتم څکه مې ولاکه کړي ته واشه بیا به امید ولاکه لرم نه انډیواله وجوته او ووځوئ واوره پرته ده اوس دا ژوند دی ورور دې څه شو ورور مې لاړ ورور مې ورځ لاړ خدای دې مل شي خدای دې په خیر ورسوي موږ زما په اړه یو خدای خبر دی دلته یوازې پرې یو ساعت یې علاوه نه کوي چې وروره ستا به نه هم دغه کوي ډېرې ما او ته خو هم راځه راسه و زنګ منګې نه دی والی درته یا ولاکه پوښتنه لا کوي زنګ ته څه پیسې چې دی نو څه لپاره زنګ دی چې یو سپین ډاری پلار لرم الله دې اوس ورځ ما د سره نه چپوي هغه بیا بکوا کې دی ټلیفون نه کېږي دا هېڅ کیسې دي وروره لالوانه سرګردانه ژوند دی د بل لپاره مزارې چولې دي چې دا بدن مې وګورې دا خبره ګډ ټپونه دي چې ګډ شپه زنګ ووایه دا ژوند دی تر دا خو مرګ بیا دی که سم وي په خدای چې سم د مړانې مرګ بیا خدای وکړي زما وتوی ته وصیت دی ولاړ شي غلا وکړي د یو چا مخ ونیسئ 50 نفره مړه کړي پیسې پیدا کړي ولاړ شي خپل اولاده سره یې وخوري وروره دغه کاسې به یې ته مرسي دغه تر هغو ګناه دی اګر تر هغو ګناه دی چلی ورته وګوره هو قرآنونه چې په نه قرآن نه ګرده ته ورته اخلي الله جار سما په نره خدای و مخ ونیسي ځینې وایي دا چې کوي لکه اول کې هغه وژوي چې دا کار یې شروع کړی باره راځه زینه پر زینه زموږ دا دی چې راغینې چې هلته ناستې لکه سپی کونه ګروي دا خبره باید اوس هغه شکنجې د خوړلي وایي چې یو خدای بهتره پوهېږي ولا څنګه رښتیا دا ژوند به ځوانان یې نسل یې ختم کړي ته داسې ورته وګوره محترمه ته دا ځوان ته وګوره دا ځوان ته وګوره د دغه قابل دی د دغه قابل دی چې راشي و دغه اصفهان ته دغه زامتونه دا خواري په ځوانه ځواني دا بل وګوره دا بل ته راسه دا دی پرون د وړمه ورځ یې واده کړی راغلی هلته راته ناست دی زړولې دي باره قسم مې دي په خدای د سړي بالا د کونې کار په مرض مخته دی ورته وګورئ ځانونه ګروي دا ژوند هم په خدای ډېرې سختیان لري دا ژوند ډېرې سختیان لري څه وکړو ولاکه چاره نه لري ما خو دوی ته وصیت دی وروره غلا وکړئ هره خوا وکړئ خو اصفهان ته مه راځئ وروره ما خو دا خبره نوکان وتلي دي شل نوکان مې شل سره وتلي دي اولاد ته به هم دغه خواست کوم قوم کریم ته به هم دغه خواست کوم مه راځئ وروره دورې د خدای وچ ننده وغواړئ د ماچت پر مخ پټو وغوړوئ مه راځئ اصفهان دا خلک وایي په ایران کې دی خواریان دي چې ولاړ سي غوا دي وبه دغه دي نو اوس دې وکړه دغه دي وای چې غوا دي وبه کړه ګیلګۍ ستا دی دا درې ورځې ور وتلي نه خو نو دغه دې ګیلګۍ دی دا دې غوا ده دا دې ګیلګۍ دی که دې دا خرڅ کوي غوا دې وګټل کړي دا خرڅ کوي ګیلګۍ دې وګټئ ګیلګۍ تر کوره نه رسي مړي او مري صحیح خبره یې کړې ده ګټل یې ده دغه یو چودن کې زه 2 میلیونه ګټم رته یې مشلې 2 میلیونه تمہاره پر دا یو چودن ګټم اما تر کوره نه رسي پر لارې ګیلګۍ مړي تور سره امره مختصه و یو د کاکا زوی مې دی دی ځوان دی چې ووینې چنار دی قسم مې دي په خدای چې دا خبره سړی به راشي کېږي دلته رالی تازه واده کړی و اوله ورځ چې رالی وضعیت یې پسه سره خراب و سړی ولید ول بس داسې یو بل رقم یم دغه کار خوند نه ورکوي دغه زړه یې تنګ و ځوان دی ورور دا هم زړه لري واده یې کړی تازه واده دی دومره ورځ یې راغلی دی که چیرې اصفهان هلته غواوي د غواو ګټې ته راغلی وروره دلته چې رالی 15 ورځې تېرې کړې بله ورځ مرض پر ښکاره سو مسلمان ولاړی خدای دې نګهبانه سي دغه ښه و چې هغه مرض یې هم کور ودان تر لاس نیولی یې رسولی خپل کور د چا خپل کور منګه زړه نه غواړي پر بله نو نه ووړی دغه یې کور ودان د ژوند بس دا خبره ځوان یې بوجان ماما شم پسې دا مو چا دې شي
په پیالي باندې وم په پیالي وم دا ژوند دی ګوره دا د لاروانۍ تر دغه ژوند کیرم دی زندگی د ایران رئیس جمهور ته څه پیغام لري رئیس جمهور هم یې امره هغه دې زموږ د رئیس جمهور چوپان په مالو یې پسې کړي ټول کې په حالات خدای بند کړي سفارت ته د خدای ور واچي امين ایران پاسپورټونه ورکړي نه دی شو قسم په خدای که زموږ هېواد دعا هم نه قبلي دا بعضې د مسافر دعا هم قبلي څنګه قبول شي هغه مسافر اوس دا سودا ستا په نظر سمه ده غلا ده د غلا د نوروره بلا پر وڅرخي تواشه غلا خو جار سم غیر نه رانه ری در سوي سي دا خبره نوشي جانیس دا پکې چې واره وکي پر هغه کوڅه به بیا نه ځي وتا که شرا ورسېدي الو کوجا یابا انا ما کزنګ در پسې وی چیرې و زه خو نو بلاړم زادان اخلاص په وتا کې بسکای کوم بلاړم زادان ته خیرات وای دا شی خدای سره اوس دا ما خطابه سي چې بیرته مې راوغړې زه خو وایم چې ما واره کړې په ولا کې بیا په تناو درې نو دا پیسې به څنګه نه د پیسې خو نو هغه دي چې خدای ته دې معلوم جناب محترم ګلالي آغا ته تشریف راوړي پرغن دی او استاد هیڅ قبل شي نن ملت فرغړ نه څنګه نه سره د واده لسم او شلم ورځ سم ورځ چې راغلم 2 ورځې می کار کړ هغه مې خرڅې و د لارې کرای ګټل خلاص غاړه کو نه وړي کو نه راوړي ته څه پیغام لرې ځوان ولا څه وایم نه پوهېږم دا خلکو دونه خبرې یا موږ ته د عالیه ووایي نو ولا که بس چې دا یارانو ویلي دي هغه دغسې دي د ایران رئیس جمهور ته څه پیغام لري د افغانانو سره باید څه رقم سلوک ورسره د وکړي افغانیان پرېږدول او ایران چې هر یو د مور له ایران ورته د لاس د خدای خدای سره تام پر وخېږي چې په ژوند بیا پورته بیا نه خو دا اوس څیره کوره باندې کځه خبره کوم شو وا دوا مو خدای نمړه کېږي نه ژوندي دروغ دی مسافر نمړه نه ژوندي ها یو دوا نه قبلېږي نمړه نه ژوندي عبادت دې څنګه دی په عبادت باره کې څنګه څه وایه لمونځ پر وخت کې چیرې دی لکه که 2 وخته مونځ یو لکه هغه